رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناست یو کس دعا شروع کړه لاسونه یې اوچت کړو دایري کې دعا شروع کړه رسول صلی الله علیه وسلم وی دا ستاسو د ورور چې ډېر تادیو کړی وی د دعا غوښتلو شرعي طریقه بعضې خلکو له د دعا طریقې چل هم نه ورځي چې دعا به څنګه د الله نه غواړو او په کومه طریقه به غواړو نو په دې شرعي طریقې باندې چې کله هم دعا غواړئ نو په دې طریقې سره غواړئ راځئ دا بیان مو اورو رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناست یو کس دعا شروع کړه لاسونه یې اوچت کړو دایري کې دعا شروع کړه رسول صلی الله علیه وسلم وی دا ستاسو د ورور چې ډېر تادیو کړی وی بیا ورته طریقه وښووئ درود پکې ووایه درود سره دعاګانې قبلېږي هغه کس ښه صحیح دعا وغوښته خو رسول صلی الله علیه وسلم وی داسې چې وکړو تادیو کړه چې ګوره زموږ په باره کې به څه وي د لمانځه نه بعد چې 2 سکنډه لاس بر ونیسي به یې مخ له راواچوي رسپېړې چې دوی د دعاګانې به قبلېږي او که نه تاسو ته خو ما ووایي که نه د بوزه کې مې درته دا خبره کړې وه زه د جومات نه ووتم نو یو کس وختي د جومات نه ووتو هغه اخوا دکان دی نږدې دغه دکان مکان او دغه نه یې دومره به دلته ملګري به یې نږدې ملګري به یې وپېژني نو دکان یې راوړی هغه دکان یې کولاوه نو زه چې څنګه ووتم زه هم وختي ووتم زما کار و زر ووتم چې زه ووتم نو دې کوڅه کې ولاړې لاسونه یې اوچت کړي هغه دعا یې کوم چې کې وغوښته هغه یې په دې کوڅه کې وغوښته بیا یې د مخ له چې دی هغه لاسونه راواچول او راوشول ما یې اوس د کومه دعا وغوښته ده ګوره څه ووایي څه ووایي خو دا بس یو عادت جوړ شوی دی خیال هم دی لکه چې لمانځه نه پاسي چې دا څه نه یې کړی که نو دا ګیره داسې داسې نه یې کړي نو د باندې وخت نه پاس کېږي او یا هغه نور پکې راوتي بیا به داسې کته خپې لاس راکاږي داسې دا هم نشته وایي ما دم اچوه په ځان باندې اذکار د ځان له مستقل عبادت دی او دم اچول ځان له څه دی تاسو ته دم اچول مستقل عبادت دی اذکار مستقل عبادت دی او دم اچول مستقل عبادت دی نو دا کم ملګري چې هر ذکر د دم په نیت وایي نو دوی غلطه کوي هر ذکر به هم د دم په نیت نه وي کله نه کله چې ته داسې وشوه ودې وي ذکر او بیا دې چوف کړو صحیح د رسول صلی الله علیه وسلم دا نه دي ثابت چې هغه به د هر مانځه نه بعد به چوف او بیا به د لاسونو اجرا کوو کته یې بوځي او په ترخونو کې او دغه کې څه ناشنا ناشنا چلونه به کوي دا خلک کوم د رښتیا خبره به کوو حقیقت به وایو ډېر خلک هم د دینداري په دې کوي چې الله مې د دې دین د لاسه ساتي بس یعنی صحیح ده داسې ناروا نه ده خو لکه غټ مقصد د انسان څه پکار دی چې زه دینداري په څه کوم چې الله زما نه څه شي الله راضي شي دی اوس د اذکار یې به دې ووایي چې په ځان به یې چوف کړم نو چې د بد نظر نه مې الله وساتي چې به دې دپاره د اذکار وي او که دا چوپ موپ دې پې بند کړو ګنې نو بیا درې د اذکار هم نه وایي نو دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته نه د صحابه کرامو نه چې هغوی به د هر مانځه نه بعد اذکار وي او د اذکارو نه بعد بیا څه کول بیا به یې چوف کول ذکر سره دا مسله مخې ته راغله یو دا مسله ذکر سره دا بعض کسان او یا به یې په لاس راکړي په سترګو کې به دا ګوتې دغه کړي بیا به یې ښکل کړي دا طریقه هم نشته دا طریقه دا نشته ابلز یو عالم په دې باندې خبره کوله وی دا بعض وایي چې دا محبت دی د چا سره د رسول صلی الله سره د رسول صلی الله د نوم تذکره وشوه نو داسې چې وکړو څه یې ښکل کړو خپله ګوته یې ښکل کړه نو یو عالم پرې رد وکړو ډېر ناشنا رد یې پرې وکړو وایي زه حیران یم د دې محبت ولې حیران یې وی نوم د پیغمبر یاد شو او ښکل داسې کړه خپله ګوته په خپلو شونډو او دا محبت شو د چا سره پیغمبر سره نو وي دا څه ناشنا خبره نه ده خپله ګوته ښکل کړه محبت دی د چا سره د رسول صلی سره دا اوس ناشنا شاټ کټ لارې راوتي دي خپله ګوته ښکلوه او محبت د پیغمبر سره دی نو دا طریقه دا په شریعت کې نشته دا ګوته ښکلول که سړی اسیم دا بعض کسان چې کله دا سترګه ومږي نو بیا دا ګوته ښکل کوي دې حکمت چاته معلوم دی ماته نه دی معلوم
سترګې د الله نه بیا ښه چې غور دې ونه شي دم د ځان نه جوړ کړي بل څه حکمت دی کې ښه د سترګې ورته ومږي او چې په سترګې دې نه راښکو دې بیا کار نه کوي دا ډېرې خبرې داسې دي زموږ په دې معاشره کې چې هغه بې سنده دي پالتو خبرې د هغې نه ځان ساتل پکار دي نو په هغې کې بعض دا بدعي اذکار یا په بدعي طریقو سره اذکار دغه شان اذکار کول په دغه طریقه باندې د الله هو الله هو دا نشته زموږ په شریعت کې دا نشته او دا ګډا مډا نشته ګډا مې لیدلې ده که نه ده داسې نوي نوي پکې راوتي دي اوس او الټې ځوړن کلي الټې دغه د ځوان زوی دی چې ځوړندی وي ځکه چې دې خلکو ته چې حق بیانه نه یې قبلې هم په دغه مولای خوښ دی چې ځوړندی دي موږ چې حق بیان کړو ډایرکټ را باندې فتوی ولګوي دا وابي دی او دا د پلاني ملک دی او دا غیر مقلد دی او دا داسې دی او دا داسې او دا داسې او د دوی هغه ځوړندی او بیا ورته هم خوشحاله دي وي دا هم زموږ دپاره عزت دی چې زه یې څه کړم زه یې ځوړند کړم ووایي نو دا ګډا مډا اللهو اللهو او دا بدعي اذکار دا زموږ په شریعت کې الحمدلله دا نشته دا څومره چې تاسو وینئ کنه دا ړقېږي راړقېږي چې دا اللهو اللهو کوي دا نشته زموږ په شریعت کې ګوره دا د صوفیه او د تصوف دین دی دا د تصوف ځان له دین دی تصوف دا کوم تصوف چې نن سبا چلیږي د دې د اسلام سره هېڅ کار نشته ګوره اسلام سره هېڅ کار نشته الحمدلله زموږ په شریعت کې اذکار شته خو اذکار په سکینت او په وقار سره دي او هر سړی به یې ځان له کوي او ښه په خشوع سره به یې کوي د هغې سره دې جاړي د هغې سره دې سوچ کوي د هغې سره دې فکر کوي خو دا ګډه او بیا د الله په کورونو کې دننه او بیا دا ټوپونه وهل او دا په ځان باندې پیریان راوسته دا زموږ په شریعت کې دا نشته تاسو د شیخ صاحب دا بیان واورېدو ډېر قیمتي بیان یې وکړو ډېر قیمتي الفاظ یې استعمال کړل د دغه شان ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ او موږ فالو کړئ السلام علیکم ورحمة الله